أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وې د ایمان د حفاظت لپاره کوم اسباب سره استعمال کی دا خبره یاد ساته چې ایمان په چی برباديږي هغه چې کله یاد کړی دا غي نه ځان سره په خپل ایمان حفاظت کیږي. اولنې سید قطب لیکلی رحمه الله فی ظلال القرآن کې د الله او د الله د رسول په قانون په مقابل کې د بل چا قانون لبیک ویل. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په سیاست الشرعیه کې او امام علی شرح المانی کې تشتمه باره د روایت تشریح لیکلي دي کله شی قانون چې د سره پټکر نه بلکې امور انتظامی لکه د یو مکتب لپاره لیشې لپاره مدرسې لپاره چې جمعې پرځ باندې رخصت او 12 بجو پر سبقونه ورسره به رخصت او بیا تکرار نه به هغه کې څه مسله نشه قانون د قانون جوړول چې یو خلور دا خلور رسول ویلي د خمن بورد شپږ مې شقید مقرر کوي یو کاله یاد ساته د چې انسان ایمان او عمل بالله برباد کی. دویم د محمد رسول الله پر استهزاء ټوکی کول در سړي ایمان او اسلام تخریبي. دریم چې کله سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکي څلورم د اسلام په نعمت باندې ناشکری او پنځم سړي سره دایره پیدا نشي چې الله په مسلمان د ایمان والی او شپږم سړي سره دایره پیدا نشي چې الله به مان اسلام والی دي ځکه دایره پیدا کېدل امام بخاری بری باندې مستقل باب خودلې دي. ووم چې کوم سړی مؤمنانو له ضرر ورکی د اعمال او ایمان ارث بربادي کی او اته مسلمانانو له ضرر ورکول. نهم الصحیح کې البانی سے به روایت نقل کړي پر روایت د ثوبان د خلکو په وړاندې ځان یو رقم ته عمل او جزان لشي به بل لکه عمل د دې شری ټول اعمال رسول الله فرمایي کده غر په اندازه باندې ولې نه د الله بربادي او ایمان خرابي د قشانه د مؤمن په مقابل کې اسلحه او چتور سره او سره موالات دوستانه د ایسر مشابهت په ګناه باندې اصرار سجده کول غیر الله لا د رسول الله د دین ناقص ګڼل الله لنا روا واسطه ګڼل شرک ولا قران بیزتی کول په قذرات او ډیران وغیرہ دي کې غرزول دا رب العالمین د ربوبیت نه انکار ملائک د الله لوريانه ګڼل صحابه ول کنزل قران کریم د الله کلام نه ګڼل دي شینو باندې د شری ایمان او د قشن اسلام بربادي کینو بده شي نزان سره په خپل بګره حفاظت مسله برابر شو. بزا مشو اسکار دعاګانې والا په دې کې دا مسله ذکر شوی د قرض باره کې ویل دي یو مشق مولا رب العالمین مسله ټول مشکلات حل فصل کې ذکر رسول الله فرمایي د شپې په اخر یې چې الله رب العزت د پاس اسمان لرجو دا وایي چې لکه بتاوش کې څوک وخت ولاده یو مسلې باره کې شتا وردراجیک شو د زمره مشکل الله حلي د زموږ رسول الله ویلي رب العالمین دا خبره کړي. بس نفس شکل جنازه له ودرېدل کبه وسره وخت سره ولاړی جنازه په وکړه یو قرات او کده فن کې به دعا او کني دا امر خطاوږي کنه سنت طریقه ادا کړه. بس وصیت کول هغه په نیکي باندې چې زما عمل په دې طریقه باندې یو دا شو یا پلانې بچیانو د پلانې سړي سره مرګرتوب او پلانې سړي نه اجتناب یا د خلکو سره په اخلاق باندې خاص کر د عقیده په اړه کې دا مسله به ټول رااله وګړه ورزش وجنه یو سړی بهر سیناوم بهر واسیدم تکبر دی کنه. مخکې موږ د درس ویلو چې کله یو سړی د محمد رسول الله سنت خلاف وکي هغه کوم نقصان نه متوجي کیږي. ابو هريره سے ابو رسول الله فرمایي چې وسړي پنسي کته کړي والله په دې ځمکه نه سو هوه تجلجل فی الارض وسم لاندې روان دي یو سړي ورونه د څه روانو ودا پکې چې کله وکړي ایس طرح پرو ته لپ کما تا کړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړي کستا په نیت کې دا ویو کني وي هغه سره ځام مشابه کوا د دې وجنه احسن فتاوی کې لیکلي رشید احمد صاحب چې شیعاګان روافض په وجه کې ځانونه وي او ته دغه د میله او د شل لپاره ودرې دي پورز قیامت به تم دکړه ودرې کی څه دغه دې دې مجلس شرکت د وجنه پکې چې لکه رسول الله چې دا دین ځان ساته ځان ته ساته دیو سړي درې بچي وي په یو ځای باندې شپږ غډونه لولې شي کنه بالکل دا خو مسله ده. نو ترمذی کې روایت ده اگر که امام الحديث الباني سے ور باندې کلام کړي وی عق بعد ما بعث رسول الله د خپل ځان حقیقت وکړي شکر دا پیغمبر شو د الک په سر باندې دوه غډان دي به ابن قیم سے فرمایي بدی کې کلونم شرط نه دي عمر هم شرط نه دي لکه د اوس هی په باره کې چې درې زمون دي بس دوا تقریبا شپږ رااله د خپل ځان موکا او د قشند لورینه موکا د غیم دا وخت طریقه ماشاءالله کله چې دا ورکړی نه ګره دا بچی دی ګراو دی الله سره اعمال هر څه به ګراو دي. د سارو مقام د ځان نه با سړی نفل کولې شي کنه یو تحیت المسجد یو عام نوافل لی د سار منځ نور سن علماء دا خبره ذکر کړي اگر که احناف علماء دې قائل نه دي لیکن که سړی جمعه ته داخل شي تحیت الوضو کې نو منعت بنئ
اما د اذان نورس سره ماقام او د جمع نمخ کې تقریبا ویش دلیل په دې باندې عالم را جمع کړی دي کچا د دوه رکعات منځو کې څه مسله نشته خو امام احمد ابن حنبل واجب خبره کړي امام اهل سنت والجماعت وکله چې په خپل ځای کې مې درس کوم زما خلک دې سنت سره عادت نه و چې کله ما عمل ګور لوي دا تاسو وکینو کې دې شلوه مسله پیراتله ویغه وخت کې ما دا پرې خو چې کله مې دا ویش دلیل او د ارڅ ورته بیان کړل چې د دې په سین باندې مې کار وکړ جوړ مې کړې به بغیر زما د وینا نه هغه دا کول یو ورته عملګری دې سره عادت کا پیپوې کا چې کله دې پیپوې کړې مشکات کې روایت ته تقریبا ویش روایت عالم پر راجمه کړې دي نو دا ان شاء الله به جایز سو منعت بده کې نشته مصافه کې ولاس ورکول مضبوطه او سسته یو خدای منه چې ولاس یو کده دولا سونه اختلافي مسله علماء لیکلي دا چې د وجه کړی چې یو لیکن راځي قوله د جمهور علماء هغه یو او رسول الله فرمایي چې کله دوه مسلمانان دی یو بل سره مخامخ شي بل الله سونه ورکی الله سونه یو بل نخلاص شي ونی چې د څومره ګناهونه کړی هغه ټول الله معاف او نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو نه مضبوط لاس نیولو سړی له بیکاته تر څو پورې بچاغه خوشی کړي نو رسول الله به دا خوشی کول نه مرضی سړی غوندې کړي نو رسول الله به دا خوشی کول نه مرضی سړی غوندې یا نه جوړ غوندې انسان چې الله د سس مسمور کوا نبی صلی الله علیه وسلم چې سړی ولول چې د پنځه خطه وی دا په ور کې دا ولي دین د اسلام موږ له دې شي انسان را کوي چې مسلمان سړی هغه به د پوجي غوندې کلک ژوند کوي رنگ وبنګ سستو فزدانا نبی صلی الله علیه وسلم په الله په نه ولا اللهم اني اعوذ بك من الكسل دا معنا یا الله د سستونه مې بچ ساته څمریز خو نه چې لاس هغه ور کوي د سیستم لاس ورکو خرج مضبوطه کو ور زور دم کې سو منعت وکې نه کاله په جوړولو کې لسونه ذکر شنو په کومه طریقه جوړ کړو منعت بده کې نشته ان شاء الله کڅوګ هغه بند جوړ کې کڅوګ د شي جوړ کې جواز هیڅ خبره بده کې نشته بس شتونه زيد ان شاء الله به بل وخت بیان کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین